چارواکو مې غږ له دې ځایه دا دی مشران ناست دي هیله کوم د نجونو د ښوونځیو په اړه زموږ د تعلیم په اړه ټوله نړۍ وګورئ اول غربي نړۍ چې ما تا نه 9 میلیونه نیولي دي 9 میلیونو باندې په کابل کې او په چېرته خلک راووتل نظرې وکړې 9 میلیونه افغانۍ 9 میلیونه پیسې رانه نیولي دي راځه چې ما ته باید ورنه نیولې وای تر کومې باید د یو بل په خبرې وغولېږو تر کومې باید یو بل څه ووایو چې ته یې ما ته راکوه یو بل دروازه به ټکوو چې د امریکا دروازه ټکوو د یو کافر یو هندو دروازه ټکوو راځه چې ما ته ځان پسې پرته کټ ووایو دا شملې غوښتنه مې درنه دا ده هیله کوم د لوپوړو چارواکو ته یې ورسوئ چې هر د پوهنې وزارت دی یو داسې منصوبه جوړه کړي چې زموږ ښوونځیو کې یو ځان ته فکر جوړونکي ساعت ورکړل شي زموږ افغانانو فکرونه په لا ولاکو جوړ وي 40 کاله د دوی په فکر نه لګېږي ته ورځه د 12 نفارې وي د وطن په رنګولو وخت وي دا خبره کوي چې دا وطن نه جوړېږي ولې نه جوړېږي سینه به ورته خیرې کم دا وطن به جوړو علم په اړه راغلي چې یو ټول په علم پوهېږو علم په معنا پوهېږو چې علم څه دی که د علم په معنا نه پوهېږې بیا به دې طرف ته نه راتلی زما استاد محترم انجینر صاحب وطن دوست الله دې ژوندی لري موږ ته هر چا د فکر جوړونه باندې خبرې کوي 10 منټه د ده په فکر جوړونه باندې هر استاد هم دغسې خو یو ښه بېلګه مې دی راوښودله دا معنا دا ده چې داسې استادان شمن دي د ښوونځیو مدیر صاحبان راغلي دي هیله کوم استادان داسې ونیسئ چې خلک دغه وطن د خدمت دپاره خلک ورځي نه دا چې د وطن د جګړې دپاره یې ورځي داسې استادان داسې استادان ټریننګ کوي بیا یې په خپلو مکتبونو کې واچوئ هر سړی مه نیسئ هر سړی مه درته راغواړئ د وطن د جوړولو دپاره خبرې خو ډېرې د افغانستان حالات خو تاسو ته معلوم دي که په هره موضوع باندې غږېږو نو زیات وخت به ونیسي وخت هم کم دی خو یو بله موضوع د دې زده کوونکو لپاره چې موږ کنکور ته امتحان یې ورکړه دوی بریالي راغلل ټیټ ته بریالي شوي زده کوونکو څخه هیله کوم چې په خپله پرده کې دی 800 ناروغۍ مه لیکه یوه ناروغۍ کې تخصص وکړه دا نه چې تاسو بازار کې چې وګورئ زیات شتون لري 800 ناروغۍ په خپله هغه کې لیکلي وي بیا مې روغتیا شتون دلته لري له دوی څخه مې هم هیله غوښتنه دا ده چې داسې خلکو ته هېڅ هغه مه ورکوئ ولې ته روغتیا ته یو شي د تخصص وکړه نرس تخصص وکړه ولې تاسو په ډرونو باندې حال وینئ خپلې خویندې وینئ تاسو دا اوس تاسو د وطن حال دی ما ته خو ژړا پرې راځي نه پوهېږم په تاسو مشرانو ځوانانو راونغاړئ بډې هغه د نکاح مراد دا خبره ده وایي چې ما سره یو چا کار کولو بیا کله چې وخت پوره شو موږ دغه کار دومره وخت ختم شو کار زه ورته چې 2 ساعته د خپل وطن دپاره کار وکړه یو پردی جاپاني راغلی و د افغانستان په خاوره کې کار کوو پردي خلک راغلي وو خپلو مو څه وکړل تقریبا ما خو چې حساب کړل زیات پاکستانیان د 40 نه زیات په 100 او 200 کالو کې ورکړي دا زما او ستاسو په دې ناپوهۍ دلالت کوي موږ تاسو ناپوهه یو که هر څوک وایي چې پوهه یو زه ورسره درېږم ثبوت او دلیل ورنه په دلیل او بثبوت خبرې نه کوو په دلیل سره موږ ناپوهه یو پوهه نه لرو هیله کوم لکه زه په خیر البیان سکیم تاسو یقین وکړئ داسې مؤسس چې زه یې لرم زه چې غږېږم دا ټول د برکت دی د دې استادانو برکت دی یعنې زما غږېدا دا د دوی زه به قسم درته وکړم چې ما د خپل پلار سره هم خبرې نه شوې کولی دومره خو دا نن چې زموږ کې پټ استعدادونه را برسېره کړي دا د برکت دی ټولو والدینو ته وایم له دې ځایه درته وایم په قسم سره چې دوی څومره خورې کوي ما بل چېرته نه ده لیدلې دولتي مکتبونه په ما څېړن دي ښه پته ورته لګېږي
دا زما او ستا حال د وطن دی فارغ شوي هیله کوم خدای ته ګورئ په دې وطن ورحمېږئ سندونه په دې ګناه سندونه خو به موږ درته اوس ډېرو ته سندونه دغسې ورکوي ولې د وطن ننګولو ته نوره هم اړتیا ده پوهه لاسته راوړئ لکه موږ چې کوم زده کوونکي فارغ کړي وو 14 زده کوونکي وو 11 تنه یې په ډېرو لوړو نمرو یعنې دا یو په موږ باندې د دې یو لوی دلالت دی چې موږ د پوهې په ډګر کې لومړیتوب لرو انجینرۍ ته چې بریالي شوي دي دا زده کوونکي هیله کوم چې داسې نقشې دې نه جوړوي لکه تېره ورځ په بازار کې اور لګېدلی او اطفایه نه څه وخت کړی دا مکې ډیزاین څه معنی تېر شه د دې ډیزاین کښېنه کور کې کوم نورو ښوونځیو ته چې بریالي شوي دي خاص مې دغه ادبیاتو ته چې بریالي دي په عموم یو غوښتنه دا ده ګورئ تعلیم او تربیه والا ته چې سم استازي وکړئ استازي زده کړئ هیله مې درلوده او فارغ شویو ته وایم چې که چېرې په راتلونکي کې هم دغسې غونډې وي تاسو به راغواړم مړ مې مه کړې که ژوندی یم تر هغه د وخته پورې ژوند مې لاره داسې به مو ستا یم خو هیله مې دا ده چې لوړو ښوونځیو ته او د وطن لپاره کار وکړئ لوړو ښوونځیو ته خو به لاړ چې د وطن لپاره کار ونه کړې بیا څه معنا زموږ ښوونځی لومړیتوب لري ژمنه درسره کوم دا ښوونځی ما چې لیدلی دی زما په فکر په قسم سره درته وایم چې ما اول دا خبره درته وکړه چې زه د پلار سره هم نشم غږېدلی نن تاسو ما وینئ چې په سټیج درسره خبرې کوم دا خو به د پټو استعدادونو راښکاره کول یې نه شم